سلامونه. ګوره، دوه ډوله خلک هېڅکله کامیابېدی نه شي. هغه څوک دی، اول یې هغه څوک دی چې چاپلوسي زیات کوي، او بل هغه څوک دی چې منافقت کوي. دغه دوه ډوله خلکو سره هېڅکله مه کښېنه، هېڅکله انډیوالي ملګرتیا ورسره مه کوه، ځکه ستا په پس شا باندې ستا شاته ډېر منافقت کوي او خلکو ته ضرورت په وخت کې ډېر چاپلوسي کوي. ملګرتیا دې ته وایي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي کله به چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اوبه څښلی او تنده به زما ماتېده. دې ته وایي ملګرتیا. ملګرتیا تل د ښه خلکو سره وکړه. مننه.